Subscribe you the Technical Omni Pashto channel. Look the videos. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وای. ټیکنیکل ارمني پښتو چینل ته ښه راغلاست ملګرو. تاسو ته نن ورځ مو بیا یوه ډېره په زړه پورې ویډیو چمتو کړې ده ملګرو، چې په دا ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو ملګرو راځئ ویډیو شروع کوو. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي چینل یې سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره ویډیو هم تر تاسو در ورسېږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. نو را به شئ ملګرو، اول تاسو په موبایل کې چې کوم براوزر لرئ په هغه براوزر نه به کلیک وکړئ او براوزر به خلاص کړئ. که کروم وي که بل زه په دغه ویډیومټ نه کلیک کوم، مثل دغه دی موبایل کې. دا نه مو چې کله کلیک وکړو ملګرو، تاسو به لاړ شئ د براوزر سرچ کې به ولیکئ، دلته به سرچ کړئ google.com. دلته لیکم google.com. دلته ملګرو موږ سره سرچ دی ډایرکټ زه دغه ګوګل نه کلیک کوم. کله مو چې ګوګل نه کلیک وکړو ملګرو، تاسو ته به ګوګل راوړي. نو دلته ملګرو د ګوګل سرچ کې به څه ولیکئ gmail.com. gmail.com. نو بیا ملګرو دغه سرچ نه کلیک وکړئ. لږ انتظار به ورته وکړئ ملګرو. دلته ملګرو ښکته راشئ کیز په دغه ساین ان ګوګل اکاونټ نه به کلیک وکړئ. دا نه چې کله کلیک وکړو ملګرو لږ انتظار به وکړئ. نو ملګرو که ستاسو کوم بل اکاونټ وي دا به داخل شي. زموږ دلته بل اکاونټ شته ملګرو، زه تاسو ته اوس بل نوی اکاونټ جوړوم. تاسو بیا راشئ د ساین ان وید ډیفرنټ اکاونټ نه به کلیک وکړئ. دا نه چې کله کلیک وکړو ملګرو نو اوس به لږ انتظار وکړئ. ملګرو تاسو ته بیا دلته دا راوړي، تاسو بیا په د اډ اکاونټ نه به کلیک وکړئ. دا نه چې کلیک وکړو ملګرو تاسو به لاندې راشئ، د کریټ اکاونټ نه به کلیک وکړئ. په کریټ نه چې کلیک وکړو ملګرو تاسو ته به یوه صفحه راوړي، په هغه به نوم تخلص. دلته ملګرو خپل اول داسې کې نوم ورکړئ چې په نوم یې جوړوئ. زه په دغه نوم بیا جوړوم خو تخلص ور بدل کوم دین. داسې کې به لاست نوم ورکړئ کیز مصطفی. دلته ملګرو ته هغه ورکړئ، بیا یوزر نیم ورکړئ چې کوم یوزر نیم څه د آی ډي جوړوئ. ملګرو دا ورکړئ کیز بیا تاسو پاسپورټ داخل کړئ. داسې کې پاسپورټ ته هم فکر وي ملګرو، پاسپورټ باید یو ته نه یا د نه کم نه وي. دا مو چې داخل کړو ملګرو دلته بیا تاسو بیا هغه پاسپورټ داخل کړئ. دا مو چې کله ملګرو داخل کړو نو بیا تاسو په د نیکسټ نه کلیک وکړئ. دا نه مو چې کلیک وکړو نو ستاسو اکاونټ به اوس نو ملګرو دا صفحه به راوړي. په دا صفحه کې به تاسو دلته خپل د موبایل نمبر ورکړئ چې تاسو کوم نمبر ورکوئ. زه مثال د روشن نمبر ورکوم DU ملګرو دا به څه کله ورکړم. دلته به راشئ دغه نه به پرېږدئ دغسې ملګرو. دلته به ولیکئ ورځ، دلته به میاشت انتخاب کړئ چې کومه میاشت څه انتخابوئ. مثال دلته به کول انتخاب کړئ، زه 2000 انتخابوم. دلته به که څه ملګرو زنانه دپاره فیمیل استعمالېږي او نارینه دپاره میل استعمالېږي ملګرو. او تاسو چې کوم ویا به انتخاب کړئ. زه میل انتخابوم دلته. دلته بیا د نیکسټ نه کلیک وکړئ ملګرو. ستاسو موبایل ته به اوس زنګ راشي چې کوم هغه مو ورکړی وي ته به او څه دلته داخل کړئ. بیا چې ملګرو دلته څه نه پوښتنه وکړه چې دا نمبر صحیح دی، دلته څه غواړئ چې میسیج ته راشي زه ورته چې دی که نه غواړئ ناټ بیا بل نمبر ناټ ناو نه به کلیک وکړئ، زه سینډ شي دلته. او زه موبایل ګورم ملګرو موږ ته به میسیج راشي. دا دې ورته کوډ ورکړئ، پین کوډ چې درته راشي ملګرو. صفر کوم که کوډ خامخا ترو نه غواړئ ملګرو تاسو به د کال انسټیټ نه کلیک وکړئ. دا څه ته ډایرکټ زنګ وایي، بیا کوډ درته ښیي. زه لږ انتظار ورته کوم کوم دې پرې کوډ راشي. که نه غواړئ ډایرکټ زنګ څه کوم ملګرو. لږ په انتظار پاتې کېږي. نو ملګرو زه زنګ څه کوم دا نه کلیک کوم.
انټرنیټ مشکل دی ډیټا کود پرېږدي پوهېږم چې انټرنیټ کې څه مشکل کېږي د ډیټا خلاصوم بیا یې خلاصوم بیا زه هم څه کوم مګر ملګري وینم ته زنګ راغی موبایل زه د زنګ چې کوم دلته کوډ وایم نو ملګرو دغه وخت دې ته لږ انتظار مو چې ورته غوږ ته ونڅه خطونه شي د دوه د تیایي نو دا نمبر یې مته وښیي چې په همدا طریقه وایي که خامخا دلته موبایل د کوډ د درونه وایي نو ډایرکټ به د کال انسټیټ د کلیک وایي چې ته ډایرکټ زنګ وایي ورته ښیي نو ملګرو دې نمبر ته بیا راشئ د ویریفای نه بیا کلیک وکړئ نو ملګرو تاسو ته بیا داسې انټرفیس راشي داسې صفحه به درته راوړي نو دا ملګرو که تاسو آی ایم کېږئ هم که بیا زه آی ایم بشم بشم داخل بشم دا که هم دا ملګرو دې پالیسي ده دا به تر خاص څه وګورئ دا ګوګل جیمیل پالیسي ده ملګرو دا چې څه منئ دا بیا اګري نه مې کلیک وکړئ دا نه مو چې کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ ملګرو نه را جوړ شه لږ انتظار به وکړئ ملګرو زموږ اکاونټ جوړ شو مکمل شو چې د تصویر هم ورکولی شو ملګرو مونږ که تصویر ورکوئ تاسو ملګرو تاسو که د تصویر وبندوئ چې غواړئ د خپل پروفایل د تصویر ورباندې شي تاسو ملګرو دا سلیکټ فوټو نه کړئ دلته ملګرو د ډاکومنټ نه کلیک وکړئ چې کله مو ډاکومنټ نه کلیک وکړو ملګرو بیا به راشئ ستاسو کوم فوټو خوښ وي یا به ورباندې کړئ ستاسو کوم د خوښې وړ فوټو وي مثال ملګرو ستاسو د کوم خوند درکوي ستاسو فوټو کوم ځای کې بیا به تاسو ورباندې کړئ زه یو فوټو ګورم ملګرو دلته دا فوټو وربندوم ملګرو چې لیکي د فوټو دا به اپلوډ شي لږ انتظار به ورته وکړئ ملګري د فوټو اپلوډ شي دا چې کله اپلوډ شو ملګرو دا به داسې دلته سیټ کړئ یا به کرپ کړئ انرژي منیج کړئ تاسو خوښ نه وي د طریقه د کمپیوټر یو ملګرو په ډېر ښه ښه خو دا موبایل دی لږ مشکل کې دا سیټ بیا ملګرو د سیټ اس پروفایل بټون نه کلیک وکړئ دا به ورباندې شي ډایرکټ ورسیو بشي چې پروفایل ده دا بټون دی ملګرو دا ورباندې شو دا بټون څه بیا هم چینج کولی شئ نو همدا طریقه وه ملګرو دا آی ډي جوړولو طریقه وه دا د وګړي تاسو پوه شوي وئ دا زما بل آی ډي وه ملګرو دې ته داخل شوم وښیي دا داسې نه مې کلیک وکړئ ملګرو همدا طریقه وه آی ډي خدای د وګړي ستاسو پوه شوي وئ او څه مو ترې زده کړي وي ملګرو دې نه